السلام علیکم دوستانو، څنګه یو امید لرم چې خبرې د افغانستان د کرکټ مینوالو سره یو خبر شیر کو چې پرون کوم د زیمبابوې او د افغانستان میچ نو ما تاسو ته د ویډیو کې ویلو، هغه بله ویډیو کې چې یاره میچ د ډرا کېدو طرف ته ډېر روان دی، باران ډېر تیز او راتلو کې و، نو ځکه ما تاسو ته وویل چې باران را روان دی او بیا باران ډېر تیز شو، ګینې میچ بیا ډرا کېدو طرف ته بغیر باران هم تلو، ځکه که تاسو وګورئ نو زیمبابوې وکټه یو لړه شوې وه او که چېرې زیمبابوې ولاړ وی نو بیا پکې ورځ نه وه، اخري ورځ وه. نو دوستانو باران ډېر زیات و، نو لوبه بغیر ریزلټه راغله او ډرا شوه د افغانستان زیمبابوې چې کومه لوبه وه. نو اوس بله لوبه ده، تقریبا سبا نه بل ورځ په 2 تاریخ بل ټیسټ لوبه به چالو کېږي او د پاکستان او د ساوث افریقې به سبا نه بل ورځ دویم ټیسټ لوبه چې کومه ده به چالو کېږي. نو لوبې ډېرې زبردستې روانې دي او د چیمپئن ټرافي دپاره سپیشل هر یو ټیم خواري کوي، محنت کوي چې یاره چیمپئن ټرافي ده کلاړین برابر کړو. نو دا یو ښه خبره ده او د افغانستان کیدی شي یو سیریز هم عمان سره کېږي، ځکه چې نور داسې ملکونه اوزګار نه دي، نیوزیلینډ شو او پاکستان شو، ویسټ انډیز شو، دا غټ غټ ټیمان چې کوم دي ټول په سیریزو کې او په مطلب اوزګار نه دي که نه. نو دې سره اوس ښه چویس دی، چانس دی چې مطلب آیرلینډ سره وکړي یا عمان سره یا داسې یو بل کمزوری او امریکا ټیم هم اوس ښه مضبوط دی چې هغې سره یو لوبه وکړي، یو سیریز وکړي، یو T20 یا ODI، نو دې سره به یو ډېر غټ مطلب پریکټس وشي که نه، د کلاړیانو پته مو لګي چې کوم کلاړي د چیمپئن ټرافي دپاره سلیکټ کول پکار دي. بل دوستانو ما د 11 کلاړیانو د افغانستان سکواډ جوړ کړی دی او ښه ښه کلاړیان مې پکې کتلي دي، نو هغه به سره په یو ویډیو کې شیر کومه. نو که خیري بیا به تاسو ووایئ، رایې به راکړئ په کمنټ کې چې یاره دې کې کوم کلاړي سلیکټ کول پکار و کوم نه. نو دوستانو دغه د کرکټ معلوماتي ویډیو د ویډیو کتلو مننه، خوشحاله او آباد اوسئ، د خدای په امان.